د نن دوشنبې ورځې لنډ او مهم خبرونه. د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی د جاپان هیواد سیسکاوا سولې بنسټ له مشر او مل پلاوي سره په لیدنه کې ویلي چې په افغانستان کې لګول شوي بندیزونه د بشري ناورین رامنځته کېدو لامل ګرځي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر له بهر میشتې افغان لیکوال ژورنالیست او سیاستوال زرغون شاه شینواري سره لیدنه کې ویلي چې اسلامي امارت د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د پوهانو، لیکوالانو او متخصصینو د نظرونو او وړاندیزونو هرکلی کوي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متکي وایي اسلامي امارت د صهیونیستي رژیم لخوا د فلسطین پر مظلوم ولس بریدونه او ظلمونه غندي او د دې بریدونو د ژر تر ژره پای ته رسولو غوښتنه کوي. پوهنې وزارت وایي چې تیرو شپږو میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې 550 ښوونځي جوړ کړي او شاوخوا شپېته یې د کار لاندې دي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متکي له خپل ایراني سال حسین امیر عبداللهیان سره لیدنه کې د افغانستان او ایران ترمنځ د سیاسي، اقتصادي، ټرانزیټي او سوداګریزو اړیکو په لا پیاوړتیا ټینګار کړی. د قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي چې په تیر یو کال کې 200 د دښمنۍ قضیې په دوستي بدلې کړي دي. د اسلامي امارت د چارواکو په دوبۍ کې د افغانستان د لوی قونسلګرۍ په هڅو ایر عربیه هوایي شرکت له کابله شارجې ته د جنوري په 10 نیټه خپل دوه اړخیزه الوتنې بیا پیلوي. د تورخم ګمرک مسؤلین وایي چې له پاکستان څخه هیواد ته د 1.8 کیلوګرام سرو زرو د قاچاق مخه یې نیولې ده. د تخار ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکو خبر ورکړی چې د دغه ولایت تخصصي روغتون له 150 بسترونو څخه 200 بسترونو ته ارتقا کړي. د بغلان د کلیو بیا رغونې پراختیا ریاست مسؤلین وایي چې په روان کال کې د یاد ولایت په شپږو ولسوالیو کې د 293 میلیونه 440 او 440 افغانیو په لګښت د 190 پروژو په چوکاټ کې 550 کیلومتره کلیوالي سړکونه جوړ او بیا رغولي دي.